السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو د افغانستان او د آیرلند د پرونۍ لوبې په اړه معلومات درکړم. په پرونۍ لوبه کې چې افغان لوبغاړو کومې غلطیانې تکرار کړې، په راتلونکو لوبه کې باید څه وسي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لومړی هم څو مثبت ټکي. د ګربز سلیزې له شکه پرته چې د افغانستان د دغه بری مهمه برخه وه. موږ په لوبډله کې 2-3 داسې لوبغاړو ته ضرورت لرو چې په دوامداره ډول همداسې غټ او ښه اننګزونه وکړي. د ده وظیفه دا ده چې ټیم ته ښه او اغېزناک پیل وکړي. دا کار یې وکړ. د ګربز سلیزې دا هیله نوره هم تازه کړه چې په افغانستان کې ښه استعدادونه شته او را روان دي. ګربز لومړی افغان او د نړۍ 14م لوبغاړی شو چې په خپلې لومړنۍ نړیوالې لوبې کې سلیزه کوي. د اوپننګ ملګرتیا هم د نننۍ لوبې بل مثبت ټکی و. افغانستان په دې بري سره 10 نمرې واخیستې. جاوید احمدي هم د یو ورځنیو لوبو کې تر 1000 منډې واړولې. د راشد خان تیزی 50 د لوبې اړخ بدل کړ او په اصل کې افغانستان ته د بری هدف وټاکه. د عظمت الله عمرزي لوبول یو بل مثبت ټکی و. باید مسلسل چانس ورکړل سي او یوې 2-3 لوبو کې لوبغاړي نه معلومیږي. د لوبو ورهاخوا د افغانستان د مطبوعاتي څانګې د کارکوونکي میرزا نعمان انګلیسي کمنټري او تبصرې یو بل مثبت کار و. موږ په دې برخه کې هم مسلکي کسانو ته اړتیا لرو. منفي ټکي. د افغانستان بیټینګ بیا هم هغسې بې اعتباري وکړه. له اوپننګ وروسته په شاوخوا 25 رنزونو کې 3 کسان سر په سر وسوځېدل. تاسو د اصغر او نبي ګلبدین ویکټ وګورئ. همهغه یو بالر، همهغه یو فیلډر، همهغه یو ځای لیګ ګلي او بګورډ شارټ لیګ کې کیچ کېدل. حالت یې دا و چې دوی سنګلې نه سوی کولی او وسوځېدل. د حشمت شاهدي نه لوبول د کپتان او روزونکو ښه پرېکړه نه وه. حشمت شاهدي د افغانستان د بیټینګ مهمه برخه ده او له کوم قوي دلیل پرته د هغه کښېنول د افغانستان کرکټ او د حشمت شاهدي سره ظلم دی. په همهغه ځایو کې چې افغانانو منډې نه سوی کولی، په همهغه ځایو کې د آیرلند لوبغاړو په اسانۍ سره 1-2 منډې ترلاسه کړې. د افغانستان غټ مشکل لا هم د سټرایک بدلول دي. حشمت او رحمتشاه هغه 2 لوبغاړي دي چې تر نورو لوبغاړو دا کار ښه کولی سي. په دې هیله چې د حشمت په دغه پوزیشن باندې بیا معامله ونه سي. کله چې رحمتشاه او اصغر اوټ شو، نبي چې زموږ د بالینګ لونډر دی راوستل شو. په داسې حال کې چې زموږ اصلي بیټسمین نجیب زدران قرار ناست و. نجیب یې بیا په داسې وخت کې راوست چې خپله لوبه یې ونه سوی کړی، خو له راشد سره ملګرتیا مثبت ټکی یادولی سو. هغه چې داسې بیټینګ کولو ته استول کېده، په کار ده چې مخکې استول سوی وای. د افغان لوبډلې بیټینګ ارډر لا هم معلوم نه دی او دا د تجربو وخت هم نه دی. زموږ 3 سپینرانو 13 اورونه وکړل او په بری کې مهم رول ولوبوي. تاسو چې 80% اورونه په سپینرانو کوئ، بیا نو د 2 بالینګ لونډرانو او 1 فاسټ بالر څه ضرورت دی؟ په داسې حال کې چې په ازمات باندې یوازې 4 اورونه وکړل. پوهیږم چې د هغه اوله لوبه وه. په 1-2 لوبو کې لوبغاړي نه معلومیږي. موږ غواړو چې ازمات ته نور چانسونه هم ورکړل سي، ځکه همدا ځوانان زموږ آینده دي. خو په دې ډول د 3 فاسټ میډم فاسټ بالرانو لوبول بیخي حیرانوونکې وه. حشمت یې ځکه کښېنولی و. د افغانستان فیلډینګ هم د ستایلو وړ نه و. یو نیم کیچ هم میس شو. شاید د ماتې حالت هم سوی وی. په هر حال قضاوت د اعمالو او کارونو په نتایجو کېږي. نتیجه بری ده او په دې هیله چې له تېروتنو زده کړه وسي او بیا تکرار نه سي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.